سلامونه ګرانو لیدونکو د افغان روباټیک ټیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نننۍ پروژه چې موږ تاسو ته معرفي کوو د Esp32 ویډر سټیشن پروژه ده. د دې پروژې لپاره تاسو Esp32 مایکرو کنټرولر، DHT11 ټمپریچر سینسر او جمپر وایر ته اړتیا لرئ. په لومړی قدم کې د DHT سینسر 3 ولټ پن د Esp32 VCC پن سره وصل کوو. د DHT سینسر ګراوند پن د Esp32 له ګراوند پن سره او د DHT سینسر سیګنل پن د Esp32 څلورم GPIO پن سره وصل کوو. اوس خپل Esp32 مایکرو کنټرولر د ټایپ C ډیټا کیبل په مرسته خپل کمپیوټر سره وصل کوو. د دې پروژې کوډ په ډسکرپشن کې لیکل شوی ده. تاسو کولی شئ چې له ډسکرپشن نه کوډ کاپي کړئ او Esp32 ته یې اپلوډ کړئ. له هر څه نه مخکې په کوډ کې خپل وای فای نوم او پاسورډ لیکو، ځکه چې Esp32 باید له وای فای سره کنیکټ شي. بعد له دې چې د وای فای او پاسورډ هم ولیکل، کوډ اپلوډوو او لکه تاسو چې لیدلی شئ Esp32 په سیریل مانیټر کې موږ ته آی پی ادرس پرنټوي. هغه آی پی ادرس کاپي کوو او په براوزر کې پیسټوو. کله چې خپل آی پی ادرس په براوزر کې انټر کړو، زموږ د Esp32 ویډر سټیشن فعاله کیږي او لکه چې تاسو لیدلی شئ هر وخت چې براوزر ریلوډ کړو د Esp32 ټمپریچر او هیومیډیټي اپډیټیږي ورسره. که د تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، هیر ونه شي چې د موږ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.